د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 637 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 493 وثیقې اجرا کړې دي. د فراه، جوزجان او دایکنډي ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 1446 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د هلمند ولایت ښاري ابتدایه محکمې په حکم 12 ټنه نشه یي توکي له منځه یوړل شول. په پکتیکا ولایت کې 2 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت مرافعه د نشه یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 401 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1415 بېلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 102 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 4 وثیقې هم اجرا کړې دي. د خوست ولایت مرافعه محکمې یو پلاوي د یاد ولایت د 12 ولسوالیو له ابتدایه محاکمو څخه لیدنه وکړه. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 102 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. په غزني ولایت کې یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په فاریاب ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په کاپیسا ولایت کې پر یو مجرم د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د 2 کورنیو ترمنځ د قتل موضوع حل شوه او د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون قضایي مرستیال محترم شیخ نورالله منیر صاحب هرات، غور او بادغیس ولایتونو ته سفر وکړ.